ٹھیک شو کنه جی اوس موږ ریلینګ باندې کارو کو ریلینګ باندې صحیح ده کنه نو ریلینګ به کم ځای کی دا دیوال دنګ څومره دی دا به تاول چې کې دا ده 7 فوټ هایټ کې دی دا دیوال صحیح ده کنه زه به چلو کوم چې دا په ګراوند فلور کې دا دیوال کا کم ځای دی دا په ګراوند فلور کې نو صحیح ده لیول بوله زه په نارت کې ګورم لازمي ښه دا دیوال په دې باندې کېدل دا څه ده موږ سره دیوال لاندې نشورو دی په دې دم په لان باندې دی ښه دیوال په لان لیول باندې دیوال دی ټیک ته کنه چې موږ ته بیا پته یې کنه صحیح دی دلته بازار شم ریلینګ براواله مې ریلینګ دلته کې ګلاس را کړی دی خیال دی نو زه د ګلاس نه رالم دا به زه ډوپلیکیټ کړم او یو پوټ پیدا کړم یو پوټ مودول کو ریلینګ ودرې کل پکارو خو اوس ته ونه لیکل شم سکه دا ایډیټ کا دلته یو فوټ صحیح شو جی او دا اوکے کا پدې کې دا ریلینګ چې تاسو راوست کاندار ما د دې دغه نه وستو کنه پایپ نه ډوپلیکیټ وباسو صحیح ده کنه ریلینګ 1 فوټ دا دی دا پایپ نه صحیح ده دلته کې پیک لاین نه والا به سبسیټ کې بسونه شي 7 فوټ شي او د دې دنه والا یا ولا په دې باندې ډایرکټ کلیک کوم چې کلیک کیږي کنه به سنټر کیږي خیال دې وره به دې کلیک وکړه په دې وکړه نشي راځي دا فینیش دا چیکا شنو دی بکنه دی لکه ته ریکټنګولر کې صحیح ده دا چې تا ریکټنګولر کو دا ولا یو فوټ کا صحیح وګورئ ورکه دغه خو په دې باندې تل انټر وراچي او بیا په غیلا پاسه نو ټول پوزیشن ګډوډ کې صحیح ده خاده وی چې واټر ټانک ته په جوړ شي دا درېمه خبره ده صحیح ده کنه چې واټر ټانک په جوړه نو دینه به داسه کو دا به ډیلیټ کو څه چل مو کو زګه چې پکا د ټانکې به دې څه جوړ شي چې دنګ خوې کنه چلته ګلاندې د اوبو پرشر خوې نو زما په دې ځای دی جوړ شي نو دا زما سره کم لیول دی ممټي سلیب دی نو زبل دې ممټي سلیب ته ځان راورسوم دې ځای دی صحیح شو که صحیح نه شو و زما سره څومره ایریا کې سونه ټانکې جوړول پکار دي دا بیا د ایریا په مطابقت سره کې ځکه چې دیوال خو په دیوال کې یاره صحیح ده کنه بیا مې هغه کافي وبدي هو دغه دیوال براخې جو به روان دي صحیح ده کنه دا څه چل بوګ چې وال براوال او غوال به ان کنیکټډ شي او سونه بدنګ شي 15 فوټه ٹھیک شو جی وال به 9 انچ شي ښه وال به شي 9 انچ بشي پیک لاین باندې راولاړو نو دې څنګه فیلټی کا ها کسه میسینګ بکی چی ټیک شو کنه ته چیک کا 3D کې دا څنګه دیوال په دیوال مونږ وکړو تاسو ها ما خامہ بهر وو صحیح ده डी ई تاسو به وایې کنه یار وایې به کنه ها څه خبره به کوي خیر دې دقیقه مو دبليو اي وال مې راغستو نه انچې ده 15 فوټه دنګ دی او کنه ما سم دا څنګه چلی صحیح شو جی 15 فوټه دنګ دی ته 3D کې وګوره ټیک شو کې ټیک نشو خیر
بس په دې لپاسه باندې سي چلو کا ډایرکټ بیا سلیب کې ده ها نو د مونږه 15 فوټو کو نو د په مونږ په سلیب باندې په دې باندې کوم روف وکنه او روف چې به مونږ کړو هغه ته یو فوټو باسه دې طرف دا وی وستو بیس اپ سیټ ولا باور کې ښه بیس اپ سیټ به څومره شي 15 فوټو شو کنه بس یې څه یس ته لاړ شه ته صحیح ده کنه نه به ایکسترا یو نه ولګي صحیح ده بس که دا په فرنٹ الیویشن د دې ګوري د نارت نه یا ساوث زموږ سره فرنٹ الیویشن دی کده به دنګي نه بیا بد ښکاری کنه چې دنګي بد نه ښکاری او لګی را چیت کنه ټیک شو ګټګ نه شو لګا ان دا به موږ چلو کو موږ کنکریټ واټر ټینک په دې باندې جوړ ښه دا زموږ د کور سره مزه کوي لګا چې نه بد خو نه ښکاری خلې نه بیا خبره سره کدا د دینه کتاب یا څه جمع جرا وستا یا دا نو دا لنټر پم بیا برکه ولې شي دا الاندینه نه دې به ته بیا څه کولې شي بره به کولې شي لکه ځاسې دی لا به سب سیټ او په دې ځای کې باندې پوښي ته په لیول باندې دی کنه مزه نه مخاله شو په لیول کې ودی نو دې بیا ډېر زیات دنګ وران بخکاری نو بس هم دغه شان دي صحیح ده یس فرنٹ الیویشن کې دا بیا ډېر غټ ټاور شان دي ښکاری پته به باندې لګي چې بره به ټینکې ده کې صحیح ټینکې به موږ ساده وکړو چې خلکو دې هم پته لګي او د ګوري ډیفرنٹ پکار صحیح ده یس دا زموږ سره شو واټر ټینک بل خبره وګي صدا فرنٹ پاتوي به څنګه جوړو دله ونسی یو پټ دا ورګي خاص یو کیاره شانتي ورګي لکه څنګه چې موږ دا ور کړی دا نو لاندې بوزو کنه لاندې ول ته بوزو په لاندې ول کې بدل د پرش نه کار لمخه صحیح شو کنه چې موږ سره لډیم پښته نو څه کو چې نور خبرې وکړو فلور مې راغستو دا غینه بعد بیا پدې کې هغه کیاره جوړو مسئله ده فرش مې راغستو یاره مې زموږ سره لس فوټه لار ده څومره دی جی 10 فوټ لار دی ندینه اپ سیټ ما واغستو لس فوټه نه د څه وګړي دا به ډیلیټ کړم دا یو دغه براواله ما د دې ځګنه به دې سي زیرو کا ټیک ده کنه دې سه به درګړي بهر ته پاسه مې په دې کې د کلیک وکړه چې دا لس فوټه ده کنه کنه نو لسی کا لس شوا یس زه مې یاره خیر ده زاده دې کې د لار په 15 فوټ کوم نه موږ څه پته شي سونه ده 15 فوټ میکړه او دا لاین مخه ته دې فینیش کا په 3D کې چیک کا مخه ته لار را کرانه لا صحیح ده کنه مو خو دې نه کو په 3D کې شو دا لار د کم ځګینه شروع ده د کم ځګینه دا اسی باغ دغه خيو چې مخه ته لار شته په دې پوزیشن باندې مخه ته لار خاوس پرا شو دې قلان لیول ته او چرته وځو په ماډرن پلیس کې به جنریک تا او دې ته مونږ لرو کنه آوټډور لان بودا شو دې کومه ښه آوټډور لان بودا ایکسټروژن براله ما او دا به کوم ها 18 انچ دیوال له بسوم روزه ما 18 انچ دا به بیا 0 کړم او دا دیوال به بیا کلیک کما دا 0 مینه کو بل سمې 0 ټیک شو جی دا دلته را بن کا پدې ځکه نه دلته را بن کې او دا پدې ځکه دا ټي آر کا صحیح شو کنه اوس ضروري نه دی ارک نه کار غسته شي ښه هر ټینشن به کې مالا شو کنه شو اخوا ته پرې دوا هغه طرف کې د چورسي خانه کا ټي ای انته کې د چورسي فینیش کا د سوي کین ناٹ میک ایکسټروژن هونه جوړیږي ولې
مونږ ولې ورکړه نه د 2 انچي کنو فینیشینګ وای غس رستم بیا دنګې دی شيخه ته چې کا راغی کرانه نو دې ته بخامه خال لګوډي دنګ یعنی یو پټ کم از کم سونه پکار دی دا بیډ ور موږ زګه جوړ کو چې په دې باندې موږ هغه شین کلر یا ګراس یا څه پانی مانی دا ورواچو ښه نو دې ته براشو او میټیریل به په اخر کې ورواچو دې لاندې ته بلار شمه وال براله ما دبليو اي وال په دبليو اي ده او سلونی مینچی بشي ټیک ته کې ټیک نه نه ادینه به بار شي بهر نو په دې ځکه بدن نشي سلونی مینچی به سړي غړ نه هغه بل څومره کنټرول چې ونه سي کنه او بیا کلیک کینو سلیکشن ټول یو کیږي ښه ودرې دو د پلس مونږ دلته کې یو ډیزاین جوړ کړو ول دا وال ډیزاین دی نری و کنه نری نو سو نری و دا په تاسو 3 انچي وي نو 3 انچي صحیح دی کنه ولاړه خخته صحیح ده ولاړه خخته او ان کنیکټډ هایټ کې دا څه شی دی انځه بوټ نو یو بوټ ماشاءالله ودرې دی ورکه سدي ولیدو تو دار سویلې شي خو به دې کې مونږه بوټي کړو ښا استغفر الله جاني ولې نه صحیح ده پوهیږي خبره څنګه